بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، په دنیا کې څه خلک داسې چې هغوی ته تاریخ ساز شخصیات ویلی شي. تاریخ ساز شخصیات تاریخ جوړونکي خلک، لکه څنګه چې ویلی شي یو سړی په لاره روان و، بل سړی ناست و، بل لیکل کوي، نو لاروي ورته وایي څه کوي؟ هغه ورته وایي تاریخ لیکم. لاروي ورته وایي تاریخ لیکم، تاریخ جوړ کړه. نو هغه خلک چې هغوی تاریخ جوړوي، بیا تاریخ د هغوی نه بغیر نیمګړی. په دغه تاریخ ساز شخصیاتو کې یو د ټولې دنیا د ټولو مشهور باکسر چې هغه ته سپورټس مین او د سنچري وایي، هغه محمد علي دی. محمد علي چې خپل نوم یې کیسیس کلی و، 1942 کې امریکا کې پیدا شوی و. د محمد علي ماشوموالی، د ده ځواني، د ده باکسینګ رینګ کې کامیابی، او په تېره کې د ده ټولو نه انټرسټینګ واقعه چې دا د اسلام قبولولو واقعه هغه، او چې کله بیا د اسلام قبول کړو نو بیا د امریکي حکومت چې دی د هغې نه پس رسپانس و چې دی غداره ثابت کړو، په ده باندې تر قید تر سزا پورې ختلې وه. نو دا ټوله په دې ویډیو کې دغه بیان کوو. ګورئ، محمد علي چې څنګه ما وویل 1942 کې پیدا شوی و، نو په دغه زمانه کې هم د امریکې دا حال و چې په امریکا کې به تورو ته دومره سپکتې شو چې د وایټس لپاره به خپل خپل ځایونه جوړ وو. نو چې کوم د هغې هوټلز وو، ریسټورنټس وو، پلی ګراونډز وو، کلبز وو، هغې ته بلیکس نه شو تللی. نو د محمد علي په ماشوموالي کې وایي هغه ماشوم چې ډېر باتوني و، ډېرې زیاتې خبرې به یې کولې. نو لکه څنګه وړو کې چې بعضې داسې که نه چې واړه به ټول ډېرې خبرې کوي، بعضې داسې یا لکه ډېرې زیاتې خبرې کوي. او دی یو ټیم لیډر و د وړوکوالي نه، او لکه څنګه چې ماشومانو کې وایي څه ماشومان داسې که نه، هغوی چې کله راشي یو ګیم شروع کېږي نو هغوی وایي ما سره وایي څوک دي، او چې کله د عام نارمل چې کوم وي زمونږ په شان نو هغه وایي زه به چا سره یم. نو دواړو کې فرق دی. محمد علي یو ټیم لیډر و. نو مور یې وایي چې په ماشوموالي کې د ده لومبی ناکاوټ هغه و چې کله دی په بستره باندې پروت و، لاس خپې ووله، وایي ما له کوم په خپل وړوکي لاس باندې دا فلو دا مخې راله و، نو وایي زما یو غاښ ړکېدلی و، دا وایي د ده د ژوند لومبی ناکاوټ و. نو دغه دومره ایکسټرا انټیلیجنټ او فزیکلي او منټلي سټرانګ هلک چې کوم و، نو ده چې کله د وایټ د طرف نه د ډسکریمینیشن ده سره وشو او د سره به فرق کېدو، او ده به مخامخ کتل چې زموږ په دې ملک کې وګوره دا زموږ نظام دی چې موږ د ځناورو نه هم سپک کتلی شي، نو دی به دی ټارچر کېدو، منټلي به دی پریشانه و. مور یې وایي چې په بستره باندې به پرېوت نو بیا به یې ژړل. هغه ماشوم چې د لکه ډېر طاقتور دی خو چې کوم ځای کې څه نشي کولی په خپل ځان باندې غوسه وباسي، نو د دغې د وجې نه د دې جواب ورکولو لپاره دې وایټس لا چې موږ د چا نه کم نه یو د باکسینګ لاره خوښه کړه، او دې باکسینګ ته راغی. د ده پرپز دې باکسینګ ته راتلل دا نه و چې زه ډېر یو غټ باکسر جوړ کړم، بلکې د ده دا و چې زه به په دې خلکو باندې دا اکنالج کوم، دا به مې منم چې موږ ټول د چا نه پس کې کم نه یو. نو دې سره سره چې دی نه د ده برین سټارمینګ کو او سټډي کوله او تپوسونه یې کول چې آیا په دنیا کې داسې یو نظام او داسې یو مذهب شته چې په هغې کې مکمل اکویلیټي. نو دې سرچ او ریسرچ د اسلام ته راورسول چې په اسلام کې مساوات دي. نو دې خبره کې شک نشته چې اسلام کې مساوات دي او مسلمانانو کې مساوات نشته. نو دغه اسلام ته راورسېده. نو په 1961 کې 1961 کې چې کله دی لا د شلو کالو نو برابر د اسلام قبول کو، خو د اسلام قبلېدو اعلان یې ونه کړو، او د دې لپاره د ویلي چې زه به په هغه ورځ باندې د اسلام د قبلېدو اعلان کوم، د خپل مسلمان کېدو اناونسمنټ کوم چې کله د ټولې دنیا کیمرې ماتې لګېدلي. نو د 1964 کې هغه موقع راورسېده چې په 1964 کې د ده یو هیوي ویټ مقابله وه او فاینل و، او په هغه فاینل کې د فاینل د شروع کېدو نه مخکې یو بل دی چې دی نو ده چغې وولي او یې ویې چې بلیکس آر کینګز او وي آر ناټ سلیوز، او نو دا قسمه خبرې کولي. او نن به چې کوم دی نه زه دا چې چا سره مقابله وه، نن به د حریف چې کوم دی نه د ده به زه مخ روان وم، او دا داسې یا داسې که نه، تر دې پورې چې وایي خلک شکیان شو چې دی ډېر نارمل نه دی، خو چې کله چیک به یې وله وکړو نو هغه نارمل و که نه، د ګیم نه مخکې هغه وایي نارمل دی. پکې نو دا خلکو څه پته وه چې د هغه دننه هغه چې کوم طوفان و، هغه چې بیا د ماشوموالي نه هغه ډسکریمینیشن ټارچر کړی د هغه اوس بار راتلو واله و، او چې څنګه هغه ویلي نو دقه شان وشو، حریف ته شکست ورکړو او هیوي ویټ چیمپین شو صرف د 22 کالو په عمر کې په لومړي ځل باندې، او د دنیا ټولې کیمرې په دغه وخت کې هغه ته لګېدلې وي، او هغه چې کله راغی نو هغه د خپل مسلمان کېدو اناونسمنټ وکړو، وایي زه مسلمان شوی یم او د نن د زما نوی نوم محمد علي دی. خو اوس ورپسې ګران وخت په ده باندې را روان و چې کله امریکې په ویتنام باندې حمله وکړه، او صرف 2 کاله پس امریکي حکومت محمد علي ته ویل چې ته به اوس ایز ا آرمي مین ایز ا ملیټري مین ویتنام ته د جنګ لپاره ځي.
نو محمد علي په خپله بیا دا ووایي اوس ما سره دوه لارې دي، یا به زه ویتنام ته د جنګ دپاره ځم نو د خپل ملک قانون به منم، او یا به د خپل خدای قانون منم. نو زه پرېفر کوم چې زه به د خپل خدای قانون منم، د امریکی قانون نه منم، د خدای قانون به منم. میں ویتنام کے لوگوں کے لیے ظالم نہیں بنوں گا، زه به ظالم نه جوړېږم. څنګه چې تېره ویډیو کې ما د اقبال احمد باره کې بیان کړی دی، او اقبال احمد ما تاسو ته ویلي چې د پاکستان د ټولو لوی دانشور او په ټوله دنیا کې یو لوی هیومن رایټ اکټیویسټ او هغه په امریکا کې د امریکي حکومت خلاف د ویتنام خلاف دومره لوی تحریک چلیدو چې امریکایان د هغه جنډې لاندې راغلي وو. نو دغه ټیم دا محمد علي چې کوم په دغه خبره باندې او چې زه ویتنام ته جنګ نه ځم او د امریکا ظلم کوي. دا هغې نه پس امریکي حکومت په ده باندې غدارۍ لیبللو او چې غداره دی، د ملک دښمنه دی، او بیا په ده باندې چې کوم دنه قید وختو. خو په 4 کاله دور چې په ده باندې کوم دور سخت دور و، نو په دې کې د ټولې دنیا لوی هیومن رایټس ارګنایزیشنز د محمد علي مکمل ساعت ورکړی و. نو په دې باندې د دا غم پر ایکسپک شو چې یو ما سره خو څوک شته، او د دې نه پس بیا سپریم کورټ ته بری کړو. څنګه چې په تېره ویډیو کې موږ ویلو چې اقبال احمد باندې هم امریکې د غدارۍ مقدمه او دا چلولي وو، خو د امریکې عدالت بری کړی و. دومره موږ ته پته لګي چې د امریکې عدالت کم از کم انصاف ورکوي، د خپل حکومت په هغې نه میلاوی. نو د هغې نه پس بیا دی چې کوم خپل نارمل لایف ته راغی، بیا یې د باکسینګ رینګ ته راغی، بیا یې خپل مقابلې شروع کړې. نو اوس ورپسې د هغه د باکسینګ رینګ کې چې کوم کامیابۍ دي د هغې ذکر کوو. په 1960 کې اولمپکس کې ګولډ میډل د امریکې لپاره ګټلی و، او همدغه ګولډ میډل چې کله هغه وګټه او خپل ملک ته واپس راغی، نو د یو څو کسانو نه علاوه هغه ته چا ویلکم نه ویلی. دغه ټیم کې هم دی چې کوم دی بلکل هغه مازغی چې کوم دی خراب شو چې ما خو ویل ما د امریکې لپاره ګولډ میډل وګټه، ما ته به ډېر غټ اکنالجمنټ میلاو شي، خو نن لکه زموږ د تورو لپاره هېڅ نشته. په 64 کې چې څنګه موږ اوس ذکر وکړو چې هغه په اولمپیزم باندې هیوي ویټ ګټلی و، او دغه وخت کې د عمر په اولمپیزه صرف 22 کاله و، او دغه ګلوز چې کوم ګلوز د په دغه ټیم کې مقابله کې اچولي وو، دا به وروسته په 2014 کې په $8 لک باندې نیلام شوي وو، چې $8 لک اوس پاکستاني چې کوم دی تقریبا 14 کروڑ روپۍ جوړېږي. 8 مارچ 1971 کې فایټ آف د سنچري به ورته وایي، د مقابله کړې وه، خو هغه مقابله کې دته شکست شوی. نو د ټوټل چې 56 مقابلې کړي دي، نو صرف 5 کې شکست خوړلی دی، هغې 5 کې یو داون وه. خو د دې نه پس یو بل فایټ راغی په 1974 کې، او هغې ته نومي دی فایټ آف د سنچري وي، د دویم دی فایټ آف د هیومن هسټري وي، چې ټولې د دنیا په تاریخ کې د ټولو نه غټ فایټ دی. او هغه فایټ کې د مقابله د دنیا د ټولو نه مشهور باکسر او ډېر سینیر چې او هغه ته به فولادي بوکو والا باکسر وي، جورج فورمین و، هغه سره مقابله وه، او هغې مقابله کې د جورج فورمین له شکست ورکړی و. او دا د لکه چې څنګه ما وویل چې د تاریخ د ټولو نه غټه مقابله وه، او هغې کې د شکست ورکړو. نو د دې وجې نه ده ته بیا وروستو ډېرو ادارو د سپورټس مین آف د سنچري او داسې خطابونه ورکړي. په 1996 کې چې کومه اټلانټا کې اولمپکس هغه ټول نه هغې اولمپکس هغه مشعل د روشن کړل، او بیا په د امریکې د صدر د طرف نه سیور ایوارډز او د ټولې دنیا نه ټول چې کوم غټ غټ ایوارډز دي هغه ترلاسه کړي وو، پرایزز یې ګټلي وو. نن د محمد علي نوم صرف د یو ښه باکسر نه بلکې د یو ښه انسان په طور باندې کېږي، او ټوله دنیا یې یاد ساتي. د محمد علي په لایف سټوري موږ ته دا سبق دی چې ته ځان ته په پرپز د زندګۍ مقصد ټارګېټ کړې، بیا به د هغې لپاره سرچ او ریسرچ کړې، او ډېر انتک محنت به کوې. ځکه چې محمد علي د یو پیري ته چا تپوس وکړه چې په رینګ کې د کله راغی او یو منټ کې مقابله وګټله. څنګه چې باکسینګ کې داسې کېږي که نه چې بس په یو څوک کې کزارۍ کته راوخوځېده او بیا په هغه سې ډایرکټ مقابله وګټلی شي. نو چې کله ده دا وکړه، نو د ده نه اینکر پرسن جرنلست تپوس وکړو چې دا دومره په اسانه مقابله وګټله. ده ورته وایي په اسانه نه ده، د داسې یو څوک جوړولو لپاره وایي ما تېر دی 20 کاله یا 30 کاله محنت کړی دی. نو دلته به موږ ته سبق دی، لایف لیسن دی چې د یو مقام حاصلولو لپاره چې څنګه د ویډیو شروع کې ما وویل تاریخ جوړول، د تاریخ جوړولو لپاره ځان د دې ټولو مراحلو نه تېرول دي، ډېر کار کول دي، ډېر محنت کول دي، بیا به تاریخ کې نوم راځي. دې ویډیو کې تر دې دمه پورې بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. د الله پاک